پوښتنه وکړه ویل یې عادت تقسیم پر صفر باندې راته تعریف یې که معنا یې غواړم شاعر سړی وم ورته ومې ویل چې عادت د ټولو عاشقانو فریاد تقسیم پر صفر یعنې ښکلی حسن مساوي لای تنهایي غمونه د کورس موسم ختم شو سپرلي ګلان وسپړل زما و ستا ترمنځه شوې فاصلې موجودې زه صمیمیار خو ګرانه ډېر ژړېدلی یم ډېر کړېدلی. د یوټیوب او پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم. هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ. دا د یو ځل بیا راغلي د دوهم ځل لپاره پیدا محمد سمیار صاحب مېلمه کړی. هغه شاعر چې په ارګون کې د سولې تر نامه لاندې د یوه غږ په مشاعره کې چې لسګونو شاعرانو پکې ګډون کړی و د هغې جملې هغوی دا انتخاب کړو د دې لپاره چې 15 غوره شاعرانو کې د ده هغه نظم هغه شعر چې کوم ده ورکړی و هغه راغی. نو هغه به هم در سره شریک او نور نوي نوي شعرونه به هم ترې واورو. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ او خوند ترې واخلئ. پیدا محمد سمیار صاحب ته تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایي. خوشحاله یو چې پروګرام کو مو د دوهم ځل لپاره زیاته مننه خاورین صاحب کور ودان چې یو ځل بیا تر موږ راغلاستئ. داسې یو د سولې یو دوه شعرونه دي در سره شریک به یې کړمه. خدای دې وکړي چې تا د پاڼې لیدونکي او د تا خاص ملګري او د تا د یوټیوب ملګري خوښه کړي او دغه د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړي. دا د دوی مهرباني وکړي نو تر څو د موږ نورې ویډیوګانې تر تاسې زر در ورسیږي. نظم یې د قطر مشرانو ته لیکلی. هغه نظم چې 15 غوره شاعرانو کې لقب هماغه نظم ده. هغه نظم ده سرلیک یې ده ولس وایي. ولس وایي د قطر مشرانو ته مې لیکلی ولس وایي سرلیک یې ده. د قطر په مشرانو مې سلام دی خوار ولس ملا په سرو وینو کې لامبي موږ د امن سترګې تاسو ته نیولې جنګ کړئ څه خوږې ځوانۍ تر خاورو لاندې. د قطر په مشرانو مې سلام دی خوار ولس ملا په سرو وینو کې لامبي موږ د امن سترګې تاسو ته نیولې جنګ کړئ څه خوږې ځوانۍ تر خاورو لاندې. د نرګسو جنازې په اوږو وړمه پاڼې پاڼې یې راټول کړم په لمن کې سهار روغ زلمی له کوره را بهر شي مازدیګر یې ورته کېږدم په کفن کې. یتیمان مو له غربته راوتلي د ډیران په اتامونو نه مړیږي کونډې مورې د یوې ډوډۍ ارمان کړي په خیمو کې له یخنیه لا کړیږي. ها پتمنې پښتنې خوندې مو څه دي د سړک په غاړه خیر غواړي ژاړي ناچاري ده له پښو نه دې رانیسي د بچو لپاره وچه ډوډۍ غواړي. ډک کورونه یې پرې ایښي پناه غواړي که ماشوم دی که شپینږیری دی کډوال دی په دې سره چله کې کومې خواته لاړ شي خدای ته وګورئ سخته لوی وبال دی. له سنګره د بچیانو راستون غواړي د هیواد مندې سرتورې رب ته ناستې کاشکې سوله شي په یوه غولې راټول شي د مورکۍ له لاسه وخوري تاوده په استې. له سنګره د بچیانو راستون غواړي د هیواد مندې سرتورې رب ته ناستې کاشکې سوله شي په یوه غولې راټول شي د مورکۍ له لاسه وخوري تاوده په استې. د پردو لاسونه لنډ کړئ له دې خاورې تاسو خپلو کې په خپله سره جوړ کړئ دا هیواد په اقتصاد باندې ودان کړئ د وطن هر یو سوالګر په خېټه موړ کړئ. سوله ژوند ده سوله خوند ده سوله مینه چې بیا توی نشي زما هیواد کې وینه نفرتونه په الفت باندې بدل کړئ له یو بله سره وکړئ زیاتې مینه. نفرتونه په الفت باندې بدل کړئ له یو بله سره وکړئ زیاتې مینه. ډېر ښایسته نظم و سمیار صاحب ډېره زیاته مننه. سمیار صاحب نور څه درنه اورو مسلسل څو غزلونه ښایسته ښایسته. خاورین صاحب غزل ده ارشاد عشق نور څه ده په سکروټو کې مزل ده پتنګ سوځي ځکه شمه ورته بل ده اننګي ګوته کېښو ویل دا څه دي ما ویل ګل ده دغه ګل ده دغه ګل ده توره شپه ده ستا د مخ په رڼا ځمه په تیاره کې مې د زړه داغ راته بل ده. موسیقي سره د څه ډول خپلوي ده هره سا د یا ټپه ده یا غزل ده. موسیقي سره د څه ډول خپلوي ده
هره سا د یا ټپه ده یا غزل ده ډېر ښایسته. زما مرګ به ستا د تورو زلفو دارو شکر شکر چې خالق تعالی مې مل ده ګلابونه یې د مخ په ننداره دي که غاټول دی که ریدي دي که سنبل ده نادری زما یادګار در سره ساته نادری زما یادګار در سره ساته دا زما ملګری ده د هغه په فرمایش مې ولیکو یا ته که رښتیا شاعر یې اوس ما په فرمایش یو شعر ولیکه نادری زما یادګار در سره ساته نن مې ایښی ستا د کور په وره کې پل ده ویلې څنګه مې ځواني د صمیم یاره ما ویل یو د خوله ښایسته بل د کاکل ده ویلې څنګه مې ځواني د صمیم یاره ما ویل یو د خوله ښایسته بل د کاکل ده ډېر ښایسته. ستا څومره شاعري کړې ده مخکې مې هم مرکه سره کړې وه د خوښې غزل د کوم یو ده چې تا ته ډېر خوند درکړی وي؟ زما د خوښې غزل دا ده د ښار سړی یې ته د غره له حاله څه خبر یې جانانه ویش یې که ویده له حاله څه خبر یې د جنګ خوږې کیسې خو ما یې انځور داسې ولید د جنګ خوږې کیسې خو ما یې انځور داسې ولید وینې راتلې په دیواله له حاله څه خبر یې او په ونه دنګ یمه تازه یم شوخي هم کومه په ونه دنګ یمه تازه یم شوخي هم کومه زما له غم زما د زړه له حاله څه خبر یې یوې یتیمې د شهیدې ادې تی رودلو هیڅوک ورتلای نه شوای تر وره له حاله څه خبر یې که په شکال شي بیا به هم ځمکه غنم ونه کړي د جنګ لمبو سوي واښه له حاله څه خبر یې د یوسفي مخ په رڼا باندې پر لاره درومم که نو وطن کې د تیاره له حاله څه خبر یې دلته غربت ته دلته وینې په ډالرو توی شوې دلته غربت ته دلته وینې په ډالرو توی شوې دلته تباسو پښتانه له حاله څه خبر یې د بدخشان غمي مې ورک دي څوک به څوک ونیسي د بدخشان غمي مې ورک دي څوک به څوک ونیسي زما د شک پر میلمانه له حاله څه خبر یې او اخ صمیم یار دی شفافیت او شایست داسې ستایي ښکاري د غاړه کې اوبه له حاله څه خبر یې وروستي څه درنه اورو یا پیغام لري څه لري؟ اورین صاحب یو آزاد شعر درته وایم په دې کې خپله پیغام ده خلک د مثبت فکر وکړي زما هر وخت شاعرانو البته کشرانو شاعرانو ورونو ته او شاګردانو محصلانو ته تل دا پیغام وي چې مینه مه کوئ داسې مینه مه کوئ چې ته داسې د یو چا احساس وکړي او تا له درسه وباسي نو په دې مورد ما یو شعر لیکلی ده چې دغو شاعرانو ملګرو ته یو پیغام ده شاګردانو ته پکې پیغام ده آزاد شعر ده اول سلام بیا مې کلام د ګرانه تا ته به یاد وي که نه چې زه او ته به دواړه هغه د کورس په صنف کې تورې تختې ته مخامخ کېناسته تا به تختې ته کتل ما به د ستا د حسن سپینې تختې ته کتل استاد پوښتنه وکړه ویلې عادت تقسیم پر صفر باندې راته تعریف یې که معنا یې غواړم شاعر سړی وم ورته ومې ویل چې عادت د ټولو عاشقانو فریاد تقسیم پر صفر یعنې ښکلی حسن مساوي لای تنایي غمونه د کورس موسم ختم شو سپرلي ګلان وسپړل زما استاد تر منځه شوې فاصلې موجودې زه صمیمیار خو ګرانه ډېر ژړېدلی یمه ډېر کړېدلی یمه دا یو ټپه درته ډالۍ لیږمه زه چې په تا باندې مین شوم په زړه غمجن شوم رانه پاتې شول درسونه ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېره زیاته مننه صمیمیار صاحب له تاسو څخه چې پروګرام ته دوهم ځل لپاره راحاضر شوئ دوستانو له تاسو څخه هم ډېره مننه هیله ده چې پروګرام مو خوښ شوی وي او د صمیمیار صاحب له غزلو څخه به تاسو خوند اخیستی وي او هغه نظم چې تاسو ته یې ویلې چې څو ورځې وړاندې په 5 غوره شاعرانو کې د ده نوم راغلی و ډېر ښایسته نظم واقعا هم هغه نور شاعران چې لومړی دوهم او دغه 5مه پورې راغلي دي هغه به هم مېلمانه کوو بخیر و تر بیا و بل دغسې پروګرام په لوی څښتن ته راسپارو تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې